د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. زه مینا افغان یم. نیمروز کې د ایران په غوښتنه جګړه درېدلې. ملا یعقوب وایي پارونکي اقدامات مه کوئ. د نیمروز سرحدي سیمه کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې. د ایران تصنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې د نیمروز ولایت په کنک سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کړې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادلې ښایي چې له درنو وسلو څخه پکې ګټه اخیستل شوې. سرچینې وایي چې ایراني ځواکونه پر افغان خاورې د توغندیو ګوزارونه هم کړي دي. دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي، متاسفانه چې نن ورځ یو ځل بیا د افغانستان د نیمروز ولایت د کنک ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمو باندې ایراني عسکرو له لوري ډزې پیل شوې دي او جګړه نښتې ده. اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي. منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. بلاول بوټو بیا له افغان خاورې پاکستان ته د تروریستي خطرونو تور پورې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د دغه هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د وینا پر مهال یو ځل بیا له افغان خاورې پاکستان ته د تروریستي خطرونو د پیښېدو تور پورې کړ. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو له رژیم وغوښتل چې د پاکستان له تحریک طالبان سره جدي چلند وکړي. هغه وویل که له افغانستان څخه د تروریستي ګواښونو رامنځته کېدو ته د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا جدي پام ونه شي، بیا به یو ناورین ته په تمه اوسو. هغه زیاته کړه، اوس موږ حقایق لرو چې خپل ګاونډي ته ووایو. موږ د احساساتو خبرې نه کوو. موږ حقایق لرو چې د کابل له سقوطه 600 ورځې وړاندې په پاکستان کې د ترهګرو ډلې له لوري 15 ترهګریزې پیښې شوې وې، خو د کابل له سقوط 600 ورځې وروسته دا شمیره 500 ته ورسېده. نو اوس دا زموږ اصلي اندېښنه ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره لیدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د هلمند په سیند کې د ایران د حقابې د تامین په اړه خبرې شوي او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ټینګار کړی چې د دواړو لورو ترمنځ مسایل د دوه اړخیزو خبرو او تفاهم له لارې ښه حل کېدای شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې ده، په دې لیدنه کې همداراز په ایران کې د افغان بندیانو د لیږد پروسې په بیا پیلولو او افغان وګړو ته د ویزو پر اسانتیاوو هم خبرې شوې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د 9 پروژو تړونونه منظور شوي دي چې ټولیز ارزښت یې سلګونه میلیونه افغانیو ته رسیږي. د معاونیت پر ټویټر لیکلي، په دې کې د کانونو او پټرولیم وزارت، لوړو زده کړو وزارت، ټولګټو وزارت او پوهنې وزارت ترڅنګ د افغان ملي بانک، برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ بېلابېلې پروژې شاملې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا سره د 3 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو په موخه یاد هیواد ته له رسېدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي دي. ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې پر 2، 4 او 9 نیټه د سریلانکا په همبانټوټا نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي. پاکستان ته د تګ راتګ برخه کې د اسانتیا رامنځته کېدو لپاره کمیټه جوړیږي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان سفارت له شاردافر عبدالرحمن نظاماني سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال پر خپله ټویټر لیکلي دي چې په نننۍ کتنه کې پاکستان ته د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ د سیاسي او سوداګریزې پلاوي ترسره شوي دي. سفر مثبت وارزول شو او د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي همکاریو د ودې په هکله تعقیبي یادونې وشوې. نوموړي لیکلي چې په دې ناسته کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په غوښتنه او ټینګار د هیوادوالو د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیا رامنځته کېدو په موخه د پاکستان سفارت او د بهرنیو چارو وزارت کونسلي ریاست ترمنځ د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو هوکړه وشوه. په دغه لیدنه کې نظاماني د هغو پاکستاني زده کړیالانو په هکله چې افغانستان ته د زده کړو په موخه راځي د ویزو د وخت د زیاتوالي غوښتنه وکړه. تیره میاشت هیواد کې د طبیعي پیښو له امله 42 کسان مړه شوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د هیواد په 14 ولایتونو کې د طبیعي پیښو له کبله 42 کسان مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي دي.
د دې وزارت ویان په یوې ویډیو کې ویلي دغو کسانو ته په کاپیسا، میدان وردګ، تخار، بدخشان، غور، کندهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي او ننګرهار ولایتونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي په دې مهال کې د طبیعي پیښو له کبله 341 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او همداراز 19,573 جریبه کرنیزه ځمکه، میوه لرونکي بڼونه او 13,354 څاروي هم له منځه تللي دي. پر پاکستاني پوځیانو ځانمرګی برید شوی. د خیبر پښتونخوا په دیره اسماعیل خان کې ځانمرګی برید د پاکستان ګڼ پوځي سرتیري وژل شوي. په دیره اسماعیل کې استخباراتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا برید د مې په 20مه سهار 10:30 بجې شوی دی. د دوی په وینا برید په داسې وخت کې د امنیتي سرتیرو پر قافله شوی چې هغوی له دیره اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمې پر لور روان و. دوی زیاته کړه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو په هتیاله سیمه کې د سرتیرو په کاروان کې پر شامله یوه لارۍ برید وکړ. چارواکي وایي په دې برید کې 23 سرتیري ژوبل شوي دي او د دیره اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل شوي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. چا تر اوسه د دې برید ذمهواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښې په پرله پسې روانې دي. په مې میاشت کې د وسلوالو له خوا پر امنیتي سرتیرو په بریدونو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. تر دې وړاندې د مې په 24مه هم د شمالي وزیرستان په تتخیلو کې په ځانمرګي برید کې د 3 سرتیرو په ګډون 4 تنه وژل شوي وو. اوکراین وایي د ځوابي عملیاتو پیلولو ته چمتو یو. د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي BBC ته ویلي چې هیواد یې د روسي ځواکونو خلاف د ځوابي عملیاتو پیلولو ته چمتو دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا مشر اولیکسی دانیلوف وایي د دغو عملیاتو د پیلېدو کره نیټه نشي مشخصولی، خو امکان شته چې سبا، بل سبا یا یوه اونۍ کې پیل شي. هغه دا د اوکراین لپاره یو تاریخي فرصت بللی او خبرداری ورکړی دی چې د دوی حکومت د دې تېروتنې حق نه لري چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. ښاغلي دانیلوف د ولادیمیر زیلینسکي کابینه کې د امنیتي برخې تر ټولو مهم چارواکی ګڼل کیږي. هغه ته له BBC سره د دې کمسارې مرکې په منځ کې هم د ولسمشر زیلینسکي ټلیفوني پیغام راغی او نوموړی یې د ځوابي عملیاتو په اړه خبرو اترو لپاره ورغوښتی و. درنو اوریدونکو او کتونکو، د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې د خدای په امان خوشحاله شئ ولرئ.